پښتون ډیر کمزوري قوم الله رب العزت پیدا کړی دی. پښتون په معاملاتو کې صفر دی، په معاملاتو کې صفر دی، په کاروبار کې صفر دی، په امانت کې صفر دی، په دیانت کې صفر دی، په رښتیاو کې صفر دی. دا بس لکه ګو چې ورته سوی. او په عباداتو کې بیا 1 نمبر دی، 1 نمبر دی، سل په سل کې دی. صحیح سلو ډیر مطلب په معاملو کې چې هر څو تبلیغ دی، املا دی، اغا دی، پیر دی، اجد دی، داغه مرشد دی، هر شي چې دی دا په معاملاتو کې کمزوري، دا بغلا کوي، دا به 2 نمبري کوي، دا به روپۍ نه درکوي، دا به دې زیروي، دا به دې ذلیله کوي. ستا د عزت په خاطر 5 روپۍ درکړلې، ستا عزت یې در خوندي کوي، نه 5 روپۍ نه درکوي. زارۍ به هم ورته کوي، خواستۍ به هم ورته کوي، میسج چې وروکې په دا بل سبا جواب درکوي. هریان بسې چې یا الله دا هغه سړی دی چې د ژړل ول کور والا هم په هسپتال کې ده، دا هغه سړی دی ول یاره پښې مې تړاکې سولې یو سایکل اخلمه، دا هغه سړی دی چې ول بابا وادي هم په هسپتال کې دی، 2 روپۍ نه لرم چې د هسپتال دوایي ورباندې وکم. تا د یو ځای ور برابر یې کې ور دې کړلې او دا سړی پسې ولاړی. بیا دونم نه کوي ظالم د ظالم زوی چې ستا شکریا ادا کړي. الله دې ژوندی لره، والله ستا روپۍ زما په یاد دي، والله خو بیا در کوم، زما یېرې نه دي، زه والله له تا شرمېږم. تا زما سره دونه لوی احسان کړی دی، دا احسان بدله به الله رب العزت د قیامت په ورځ درکړي. د پښتنو به خوله په خاورو سي، خاورې به په خوله سي، تړاکې به خولې ته راسي، خوله به وچاودل سي، دا تعلق به وچاودل سي. خو دا خبره نه درته کوي چې تا احسان ورسره کړی دی او دی وتا ته استاد ما سره دا نه درته وایي. در بیا کم یاره څنګه هم دې جوړ کړی دی، سا راپورته سوي نه بیا ستا میسج نه مه کوه یار، د الله په خاطر مه کوه. ما ستا عزت تر خوندې کوي، ما ته له جنګه بچاو کړې، ما له جیله بچاو کړې، ما د کور له غمه بچاو کوي، او نن ته ما ته دا خبرې کوي. پښتون ډیر کمزوري قوم الله رب العزت پیدا کړی دی. پښتون په معاملاتو کې صفر دی، په معاملاتو کې صفر دی، په کاروبار کې صفر دی، په امانت کې صفر دی، په دیانت کې صفر دی، په رښتیاو کې صفر دی. دا بس لکه ګو چې ورته سوی. او په عباداتو کې بیا 1 نمبر دی، 1 نمبر دی، سل په سل کې دی. صحیح سلو ډیر مطلب په معاملو کې چې هر څو تبلیغ دی، املا دی، اغا دی، پیر دی، اجد دی، داغه مرشد دی، هر شي چې دی دا په معاملاتو کې کمزوري، دا بغلا کوي، دا به 2 نمبري کوي، دا به روپۍ نه درکوي، دا به دې زیروي، دا به دې ذلیله کوي. ستا د عزت په خاطر 5 روپۍ درکړلې، ستا عزت یې در خوندي کوي، نه 5 روپۍ نه درکوي. زارۍ به هم ورته کوي، خواستۍ به هم ورته کوي، میسج چې وروکې په دا بل سبا جواب درکوي. هریان بسې چې یا الله دا هغه سړی دی چې د ژړل ول کور والا هم په هسپتال کې ده، دا هغه سړی دی ول یاره پښې مې تړاکې سولې یو سایکل اخلمه، دا هغه سړی دی چې ول بابا وادي هم په هسپتال کې دی، 2 روپۍ نه لرم چې د هسپتال دوایي ورباندې وکم. تا د یو ځای ور برابر یې کې ور دې کړلې او دا سړی پسې ولاړی. بیا دونم نه کوي ظالم د ظالم زوی چې ستا شکریا ادا کړي. الله دې ژوندی لره، والله ستا روپۍ زما په یاد دي، والله خو بیا در کوم، زما یېرې نه دي، زه والله له تا شرمېږم. تا زما سره دونه لوی احسان کړی دی، دا احسان بدله به الله رب العزت